أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشار مخبل زردر کردیم آغازرت پنشتر وحالیدیم طاقت نستا فرما دا هجران طاقت نستا فرما دا هجران. دوامه مرحله زموږ د سورت یوسف طالبانو خوب د خوب اول هغه معنا چی شده دوهم طالبانو دا ورته وایه چې د خوب اقسام څو دي طالبانو ته ګوري دریم دا وایه چې د ښه خوب حیثیت څونه څلورم جز دا دی چې دا هغه یو حدیث کې چې راځي دا خبره سره نه په پوهېږي د حدیث جواب چې دا د نبوت جز دی دا د نبوت څوک دی جز نو دا د نبوت جز کېږي څه معنا د دې حدیث ترجمه پنځم په حدیث کې څوک راځي هغه اختلاف راځي یو ځای کې شپږ څلوېښتم جز کړی دی بل ځای پنځه اویایم کړی د دې حدیث په مابین کې ډېر به غوږ ورته نیسي دا اول جز جواب طالبانو خوب دغه توای چې سړی ته یو شی هغه تر خوب وروسته چې دا واسطه دی یو شی وښکاره شي هغه وښکاره چې دا یو دا خو اسانه د خوب اقسام نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په درې دي کدا یو دوه جزء ته وی شي برسته دا یو طالبانو چې ما چې تاسو فکر وکم کني حیثیت دا دوه یو دی اول طالبانو ورته ګوري تحديث النفس دی دوهم تعظیم الشیطان دی دریم صالحه دی څلورم صادقه دی او صالحه او صادقه هغه څوک دی حکم یو دا طالبانو ذکر کوي تعظیم الشیطان دا دی چې شیطان پر سړي باندې هغه بد خوبي نیویني مرس ولې په چاړې والي جنگ دی وکي ټکان دی وکړل پلانې دی وکي دا د خلاصو د اسمان را شواس د با مرا شواس شرمشان د صدقاست دا چې دی دا تعظیم الشیطان دی دا الله رسول د دې لپاره علاج هم ویلی تاسو اعوذ بالله واس کو چې په بغل توکي چې راپورته سواس بیا پام به دوی توکل پر الله وکي بیا zarar نه درس دا هیڅ معنا نه لري دا شیطان دوم تحديث النفس تحديث النفس دا دی چې سړي په یو کار کې فکر یې هغه ماشام پر خوب شي هغه ماشام پر خوب شي بیرته غړي هغه سبق وایي هغه بیرته هغه سبق اخته ګرځي شپه وایي دام طالبانو معنا نه لري دا کوم څوک دی وام څوک نه لري معنا نه لري دا مغه دریم طالبانو خوب صالحه صالحه دغه توای شریف زرګان وي شامل وي صادقه دغه توای کښوی نه قبر فرشتیا کیږي هغه څوک رښتیا کیږي عائشہ د صادقه او د صالحه وي عائشہ د صادقه او د څوک دی د صالحه وي دغه است شو دا څوم جوسو دوم جوسو چې دا ځکه طالبانو اړ خبرته چې ګوري دوم جوس دریم جوس د خو په اسلام کې مقام څونه دی مقام څونه دی مقام دلته ځکه مقام طالبانو هغه دغه دی چې یو ځای نبوت پر نبی علی السلام په څو عمر کې راغلی په درویش کال ته سرنیمه کې څو کې شپږ سلويش نبی علی السلام شپږ میاشتې څو کېدل رویای صالحه نو بار دی وای رویای صالحه هغه شپږ سلويشتم جز د چا دی هغه د نبوت دا یو شپږ میاشتې د خدای رسول څو کېدل خو به دا یا طالبانو ته ګوري دا خو دوی داسې وایي وس که په دغه الفاظ باندې ستر خلاص دا بلم واغی شان دا پر سلويستم جز د نبوت دی په حدیث کې د رسول الله راځي نو خو د قادانیانو خبره پر ځای نو خو دې وایي چې شخو هغه د پاتري طرفه پر د نبوت دغه څه معنا د دریم جز ته ګوري دغه څه معنا د دریم جز دا خو یې شک چې پر سلويستم جز د نبوت دی دا بیا دا څه د دې څه جواب دی چې قادانیانو نور دلیل ونه نشي مرستو جواب ورکو دوا طالبانو دا یو په ډیر الفاظو جواب ورکول کیږي خدای یو چې من نبوت یعنی من اخلاق نبوت من نبوت من صفات نبوت
او یا کعین جوش جوش کول نه تدې بخلاص ورته ګوري څوک نه دی کعین جوش یو جز د حج را واخه حج زه استاد یو خبره کوم یوازې یو سړی ولاړی په مکه مکرمه کې طواف وکړي بیرته راغی دی تاج وای یو سړی یوازې رکوع وکړي د شتل منځ وای یو سړی یوازې سجده نو خو جز دغه څوک نه دی نه شي دا دوم جواب دی که جز میاد کې څه دانه معنا جناقي اصل تجربه دا طالبان دي دا ځکه د شان د قوام خصوصي پام ورته او دغه ځای طالبانو ډیر پام وکړي چې دغه ډیره ښه خبره ده چې دغه د اخلاق څخه د نبوت د چا څخه د اخلاق څخه د نبوت یعنی داغه څه شی د نبوت یعنی دا معنا لکه اوس په یو عالم کې شی ښکارای یا په یو بزرګ کې شی ښکارای یو پیدا یعنی د اخصال او حمیده او د ښه اخلاق څخه د نبوت دا څلور ته دا پنځمم ده په یو په بل حدیث کې طالبان ورته ګوري دا عجبه مختلف راځي په دې حدیث کې څو راغی هغه شپږ څلوېښتم راغی په بل حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم یقیني هغه طالبانو په تورو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره من 45 راغلی څو راغلی د 45 دي بل ځای څوک دي من 45 بل ځای په سم دم راځي من 76 شپږ راغلی څوک 76 دا څو هم شپږ راغلی بل ځای بیا څوک دي خو دي من 24 د سلورویش ته سپام ورته وکړي سلورویش توام شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت او یقین شپږ راویا دا شم راځي چې جزء من 50 د 50 دا شم راځي چې من 70 دا یا دا راځي د دې ګور د حدیثو تطبیق څنګه د دې ګور د حدیثو طالبانو تطبیقونه دوه دي دا یې وګور دا پنځم جواب دی دا یې به شفن کې په سجده هغه دا چې په دې فار حدیث کې چراغلي دي تکثیر مراد تهجد نه دي څوک مراد تکثیر مراد تهجد نه دي چې تکثیر مراد څو تهجد نه شو ابس ماینه پرواده د بعد د دوه ټکر نه راځي زه استاد وایم ته اوس ما زه استاد وایم یو شی ته د یادوم اصلي مقصد می دا دی چې دا ډیر دی چې ډیر نو په مجلس کې د توام شل دی په بل مجلس کې د توام شل دی په بل مجلس کې د توام 1500 دی په بل مجلس کې د توام زر دی په کومه خبره کې دروغ نه په یو کې دروغ نه راځي ما مقصد دا دی چې ډیر والی سره په تهجد نه دا یو جواب دوم جواب طالبانو شاید په اشخاص پورې فرق ولري شاید په چا پورې فرق په اشخاص شاید هم کې نو پورې فرق ولري شاید په اوقات پورې فرق ولري نبی علیہ السلام وايي استغفر و یا غدي سره په پښتمي و دا وخت راپورته کی ګور په دې اعتبار دا نو کې راني دي سودا غت 15م جز د نبوتیات درويشتم که سره په مقام کرامه کې پښه ده بل که سره ډېر اخلاص درلودي هغه ترابل شه که سره په اوداسه پرې وتی په ځکه دا غلط ترابل شه دا بیا بل داګه مستر خلاصو لکه زه جزء طالبانو ما د ټول ان شاء الله کته چې زده کړل بیا به د بل وخت لپاره په ټول عمر خبرو کې نصیب شه موسوعه فقهیه هغه ومجد به وشتمه صفه طالبانو ته ګوري دغه ځای ته پام وکړي خبرو ته ورسي دغه حدیثونه راولاتو مشکات المصابیت ومجد 414 او یروي اسلامه په دغه کې ډیر پر کوم بار بخاری ترمذی ګور سره نقل کړي د موصحف فقيه بیا تم جلد وشتمه بیا طالبانو ته ګوري کوم په دغه الفاظ باندې سر خلاصو ان شاء الله دا بل بیا جامع ترمذی په دوم جلد په دوسمه کې دام راوځي چې 2 روپیا ده او موصحف فقيه بیا په نم جلد وشتمه کې ور داګه ده او فتاوی عثمانیه طالبانو ته ګوري باج خوبونه د اعلی طرف څخه چرشتنی دا په جلد اول 215 کې دا طالبانو ته ګوري چې ډیر خوندور ډیر ښه شي ما په ګټه خبرو کوم سر خلاص او کومو سر په خلاص خدای ته په ګورد خو باندې ادوا خوبونه اعتبار نه کوي د دې خو به اعتبار پیدا دوهمه استفتاء دا غنه دی او اجزاوه یو استفتاء او دومه یو واجب استفتاء خدای په خوب لیدل امکان لري او خدای په خوب لیدل شکار دی الکتاب توفیق الله تعالی قاضی خان د شیخ امام علی سنت ابو منصور ماتوریدی صدا علی سنت والجماعت امام ابو منصور ماتوریدی سره نقل کی هغه وای دا پر ما فرق نه لري چې خدای په خوب وینم کبه ته سجده وکړم
دا معنا خو سره څوک دي شرک زوامه یا قاضي خان په تورو ګوري فراموش انجیل 2 جل 423 قاضي خان خپل دا وای کسری دا وای چې ما خدای په خوب ولیدي د هغه نور کتابونه وای دا کاتل کیږي نور کتابونه دا پر اولاد کو صبح خلک پر دغه دي لیکن اوس نو موږ به څه کوو د ماتوریدي سم دا خبره راغله لیکن خو په حدیث کې تشمشکات حدیث په حدیث کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راځي وای ما خدای په خوب ولیدي په اسانه سره هم حدیث وو حدیث نو د خدای رسول الله دی او څه کوي چې زموږ امامان چې ګردو خلکو یې په خیر شاهدی ادا کړی د ټول خلکو یې په خیر شاهدی ادا کړی هغه امامان ګردو خوبونه امام صاحب سلوار په خوب بلدل دي اخري وار شافعي صاحب وسو اته په خلاص ورته ګوري ما هم څلور واره پوښتنه د اخلاص دا بنو څنګه چې اجازه ته پام وکي دغه الفاظ دا کې دا خلکو ډیر دري نو دا اصح کول دا چې خدای په خوب بلدل کېږي د خدای په خوب بلدل جایز بلکې د شرافت لایق بلکې د چا لایق دی هغه د شرافت ما په خبرم تاسو هغه د انسان عزت شرافت هغه مرقات اتمجل 415 صفحه دا طالبانو کته شوال دی مونږ خدای په دې خبره مصرف راشي او شرع هغه د فقه اکبر 214 صفحه طالبانو او دا غره کم طالبانو د شیخ الاسلام انعام الباری فتوا 214 نو د ما ابو منصور ماتوریدی د کول جواب څنګه هغه دوا جواب ورکړي یو جواب دا دی چې چیرې دی وای چې ما حقیقت د خدای په خوب ولیدل د خدای حقیقت نه په ویشو لیدل کېږي نه په چا نه په خوب نو هغه یې یو هغه دغه حکم دی او که خدای په صفاتو سره ولیدل دا پروا دوم بعد د څه ویل دي چې خوب که سره خدای په خوب ویني د څه بوای دا ویاله چې ما خدای په خوب ویني خدا به نه وای چې دا شی موجوده شي کدا شي دا شی چې خدای ته مکان ثابت دی جسم د دستګي کله غیر جسمي دره د دستګي کله غیر مکان والا متمکن سما شو بل څوک دره شي خدای ته بار مکان ثابت دا د بسوک ثابت کی جسم نو دا خو بار به څه کوي یا نو څه خبره ده خدای په خوب دل کیږي خو څنګه وکړي ما خبر ته ګور دا خوب نه دا خو داش بوای چې وخت په خوب دی خدای نور بیان به تفصیل لکه چې دا رقم دي شمول په پلاني مکان کې ودی شي هغه باندې دا څومره سره دومه استاو درېمه استاو نور فاجزا و رسول الله په خوب لیدل کیږي و علي ثابت دا یو خبره زکه چې پاره کمه ول د ژوند خرولي پلان دام رسول الله تسپامو علي ثابت او فقه لای تعالی بيخي ډېر امامان ډېر علماء پر دغه دي چې پار رنگ سره رسول الله ول دی هغه پاغه یعنی هغه رسول الله تسپامو کې سمانا کژه خرولي او امر رسول الله کښنی و امر رسول الله کغټ و امر رسول الله دا د سوجي صفت کې دغه استعداد د پر استعداد بدل حتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای شیطان ما په صورت نس کېدای دوی د شوای وای شیطان د شوای نه سم چې رسول الله د شم نس شوای بل څوک و بل چاته نس شوای چې دا رسول الله دی چې هغه نه رسول الله دای ماته د الفاظ دک لیکن صح کول دا دی چې یا شیطان دا وایي چې رسول الله فرنګ نه بل سره دا وایي چې دا رسول الله دی او ما چې رسول الله په چاک نس کېدای فرنګ نه دا ځای په کې دا غیا دا چې صح شو نو که رسول الله خپل فرنګ نو بس رسول الله نه ما خبره پوسه که رسول الله څوک دی خپل فرنګ نو دا څوک نه دی دا رسول الله نه ما خبرو کته ځکه حدیث پر دې پېښې یو دا بل خبره مومره چې دی وای چې مړی شي شیطان لا شینه ګورې رانه حدیث کې راځي وای چې نکیر منکر ورته راشي د مړي سوالو جواب پر دغه سوال چې جنو کې چې من نبیو کا دا ورته وای شیطان ورته ما نو قانون دي شیطان ورته وایي چې پویش لا وایي چې ما یا ته دیم ها دي پویش وایي چې طالبان نو دغه وای صدا کول غلط دی صحیح کم دی چې رسول الله بخپل فاوصاف یې هغه به ویني بار طالبان چې ویل دی بیا چې رسول الله دی بیا شیطان فرق نشي کېدلی او پردې سړی دا ویاله چې رسول شیطان دا ویاله چې رسول کې دا طالبان ورته ګوري هغه
که په دغه الفاظو سر خلاص او شاطبي په اعتصام کې په 112 صفحه کې هغه طالبان ورته ګوري او دا هغه رقم شیخ الاسلام هم په 112 صفحه کې عثمانیه ما په خبره خو سر خلاص دغه کول څوک په لږ دغه یا دا خبره خو د تراله طالبان ګوري د خوب دغه هغه استنباطاتو کې ترجمه درته وسو نبی عليه الصلاه والسلام بارک وای دا څلورم استنباط وګور څلورم بیا نبی عليه السلام وای خوب د چرګ پر شاد یا رقم چې وای هغه رقم ورکی د خلکو د چا رقم ترجمه وشي هغه ځوږي کې نه دا په دی وجه نه چې د معبر په ترجمه واکې کې معلق نه دی لکه مزری چې وای لیکن صحیح کومه ده هغه دا چې د ګمان داسي چې داسي وای کې الله نبی عليه السلام په حدیث کې وای الله وای زه ځوان د عبد فرما سړي په خلاص فرمایا رقم ګمان نه ځي په دغه وای اين هغه څه نه وای څلور وانه څه څلورم تنظیم خوب د ولی د دازمون استاد چې تر دغه ما شوا دغه سما شوا د نبی سما شوا د نبی خوب وحی د ولی خوب یا د بزرگ خوب د دې خلق خوب دغه وسوجت دی کشف وجت مکاشفه دغه توای چې په شروع رسول الله طالبان دا د وخت فرض ده دلته بیا څومره شته دغه چې موږ ذکر لبي ته دی دغه الف تابع توفیق الله تعالی کشف او دغه رقم خوب د ولی او الهام فارشي چې رسول الله ولید ک نبی عليه الصلاه والسلام یو کار د کار په شریعت کې وو هغه ټول دا وکړه یعنی مستحب د بیا رسول الله تلبیه کوي یا فرض دي چې د دې لپاره برکت زیات دی دغه څه د فرض وخت برکت او فائدہ زیات او که د مستحب په خلاف لا خوب اعتبار نه اعتبار نه د مستحب په خلاف لا خوب څوک د خوب اعتبار نه د اخلاص طالبانو د خپل زمانه مجدد عز بن عبد السلام دا یو غټ عالم یو قاضي ته یو فیصله پیش په قاضي فیصله وکړه سند پر قانون شرعي چې وی کړه سبا نافذي اعلانيه د خلک راغواړي ماشام رسول الله په خوب دي چې دا فیصله ده شنه سار دا قاضي متشکل هغه شکنا تاسو لا یعنی باچا ته دا خبره عرض کړه ورسته عز بن عبد السلام راغی ول دا خبرې په لکه بس عذاب ما پغړی دغه نه ته مثلا نه ته دا شریعت تام دي شریعت په دې ضرورت نه لشته په خوبو ثابت دی الله دای اخلاص او به خش په تهجد ولی را سید مریض خوب نو وس راځه پام وکي دغه الفاظ څه وکي دا خبر ته ونه سي دا نو دغه څوک نه لري هغه اعتبار نه لري بل د سیم کېږي چې دلته تاغه خو ویني د رسول الله مبارک هغه درته وایي مې کوه تکرار په دا وخت کې اخلاق ته چې ودره تطبیق اته زین خطر یا دا چې ګوري هغه اخلاق په څه باندې غالب شي یا دغه وایي نو دغه طالبان ورته ګوري څوک څولیا دا د خوبو د سر پر پاتري چې ان شاء الله نو پاته هغه هم درته وایي چې سړی د خوبو نو څه کوي ابل دغه زموږ خدا خبرې په چا ثابت یې هغه په خوبو ناشتي ما خوب دي بل یو غټه خبره د شپږمې استدا طالبانو دا مسلمان چې خوب ویني د خپل یقین شو خوب کمال دی خو دونه کمال هم نه چې خوب رښتیا چې د زموږ زی بس انتظار چې وਹੀ ته وای ما ته خامخا وਹੀ کیږي ولی خوب دغه ته توګر وزارت سورت یوسف مر شروع کړی د کافر بیا دغه بادشاہ کافر خوب دی ولی د رښتیا کراونه خوب ولی د پرغه تکلیف چې خوبي کافر دی خوب د رښتیا دغه طالبان چې سپام ورته وکي نو سړی په دې دوه باور نه کوي چې سړی نبی عليه الصلاه والسلام برک په خوب ویني هغه خو تاثیر پر کړی او فائدہ پر کړی نو هغه طالبان هغه د چلا و دې عبادت او طاعت بندګي او باز خدای خبرې وکي په دا خوب کافران کیږي هغه ګمران کیږي سخت هغه یو وخت مر زه په پټ کې هم ډیر وختي د طالبانو خوبونه لیدلو ولدا سن راغی هغه شیدان مشران شول فلانه د فلاني ځای مشر کی فلانه د فلاني ځای مشر کی دا بناري ول طالبانو ډیر بیا دا خبرې ضرورت وایي ګوره دا خبرې دا څوک نه دي اسلامي خبرې نه دي تر مخلاصو دا خبر ته ورنسي بیا نو دا بس د خوب دغه خبره